بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربان دی. ملګرو، نن به تاسو ګورئ په پروګرام کې راسره داسې شخصیت چې د دې تعارف محتاج نه دی. رومان خټک مو ته ډېر لرې نه راغلی ده، سپیشلي دې دپاره چې وایي چې زه د میډیا چې څومره حقیقتونکي دي لیدونکي دي هغې سره زه خپل چې زړه بړاس مې ده هغه د ملګرو سره شعر زړه بړاس یې څه ده خو شعر و شاعري ده که نه. بیا درته ووایي چې یاره د ملګرې نه ډېره بښنه غواړو، مو ته پیله ځان له چې موږ خپله شاعري د چا سره شیر کړې نه ده، که هغه نظم ده که هغه غزل ده چې دی کوم شکل ښه ور کوي تاسو سره دغه غږ کوم چې تاسو د مو شاعري چې دو دا د ملګرو سره شیر کړئ. امید ده چې ملګري بې خوښه کړي، خو غلطۍ بښنه غواړم. رومان خټک اول زه په خپل پروګرام کې درته هرکلی وایم، ډېره مننه، ډېره شکریه. او زموږ چې څومره حقیقتونکي دي لیدونکي دي هغې سره مو خپل کوم شعر و شاعري ده شریکې کړي. ډېره مننه یاسر بهي. شعرونه دي چې ما ته یې ویل چې ته په ما ولې مین یې، ما ته یې ویل چې ته په ما ولې مین یې، داسې کوې ای ته د ځان ولې دښمن یې. ما ورته ویل چې بس دا خو د زړه خواهه ده، ما ورته ویل چې بس دا خو د زړه خواهه ده، زه څه وکړم ووایه ستا څه خوښه ده. ویلي چې زه په دې خبرو باندې څه نه شي، دغه ارمان به دې چیرې هم پوره نه شي. ویلي چې زه په دې خبرو باندې څه نه شي، دغه ارمان به دې چیرې هم پوره نه شي. دغه خبره یې په ما لکه لمبه راغله، خال مې بدل شو یوه سخته مې په زړه راغله. په خوله ګونګی شلمه د سترګو نه مې اوښکې لاړې، او زما لاس اوښپې هم ورته په سوچ کې لاړې. د ډېره غمه مې په خوله باندې ژړا راغله، ما ته د یار په زړه کې دلته کې رضا راغله. او شاته یې په ما باندې لاسونه کېښول، د محبت اقرار یې وکړو نفرتونه یې پرېښول. ویل یې چې مه ژړه رومانه ستا رضا به کوم، جفا به نه کړم تر مرګي پورې وفا به کوم. بس په سلګو سلګو کې مو کیسې کولې، ما به ګیله کوله ته راته توبې کولې. بس په سلګو سلګو کې مو کیسې کولې، ما به ګیله کوله ده راته توبې کولې. او پښتون بچی و د خپل ژوند یوه کیسه یې وکړه، زه یې حیران کړم په ایمان دومره اوږده او درنه کیسه یې وکړه. ویلې چې دا خلک خو په یو بل باندې شکونه کوي، او هسې نه چې بیا سبا راته هر څوک پیغورونه کوي. او پښتون بچی و د خپل ژوند یوه کیسه یې وکړه، زه یې حیران کړم په ایمان دومره اوږده او درنه کیسه یې وکړه. ویلې چې دا خلک خو په یو بل باندې شکونه کوي، او هسې نه چې بیا سبا راته هر څوک پیغورونه کوي. ما ورته ویل چې ته څه وایې چې تا به زه په خوله کې ساتم، زه هم پښتون یم چغې نه وهمه پټ به دې په زړه کې ساتم. ما ورته ویل چې ته څه وایې چې تا به زه په خوله کې ساتم، زه هم پښتون یم چغې نه وهمه پټ به دې په زړه کې ساتم. لنډه په دې چې یارانه جوړه شوه، لاره زما د ژوندانه جوړه شوه. لنډه په دې چې یارانه جوړه شوه، لاره زما د ژوندانه جوړه شوه. ما به په مینه مینه ده ته کتل، د بله ډېره شرمه ښکته کتل. زړونو ته ګډ شلو په یو بل مین شلو، مینه د زړه شوه برابر غمجن شلو. مینه د زړه شوه برابر غمجن شلو. وخت تېرېده یو امتحان راغی، ما له د مرګ لویه ارمان راغی. کړې وعدې او قسمونه یې هېر کړل، هغه د اوښکو کترونه یې هېر کړل. څه یې دروغ څه یې رښتیا وویل، څه عجیبه یې په خوږه وویل. څه یې دروغ څه یې رښتیا وویل، څه عجیبه یې په خوږه وویل. ویلې چې ما په تا پسې خبرې کېږي ته خبرې، ویلې چې ما په تا پسې خبرې کېږي ته خبرې، ما ته په کور کې ستا خبرې کېږي. حده ته ګرم نه یې تا به زه ګرم نه یادوم، ځکه هر څومره سوځېږمه تا ته به غم نه یادوم. زه منم څوک به مې بد څوک به مې ښه یادوي، زه منم څوک به مې بد څوک به مې ښه یادوي، څوک به صفت کړي زما څوک به مې څه یادوي. روغه کیسه د چا په خوله کې نشته، یو بل ته د چا په زړه کې نشته. روغه کیسه د چا په خوله کې نشته، یو بل ته د چا په زړه کې نشته. ته بې وفا نه یې اشنا، تا نه ګیله زما په زړه کې نشته. زه به ګیله د خپل قسمته کوم، یو ټپه د دې غربته کوم. رومانه بس که ژړا مه کړه، د غریبانو خلکو څوک پروا کوي نه. ژړا مه کړه، د غریبانو خلکو څوک پروا کوي. مننه دی یاره، ډېر اعلی، ډېر شکریه، ډېره مننه. یقیني سره ډېره خوشحالي شعر یو ملګرو دا و رومان خټک و. انشاءالله که چېرې وخت وفا وکړله دوباره به د شعري چې زه دا به ملګري سره شیر کوم. امید ده چې ملګرو به خوښه کړې وي. ملګري کوشش تاسې وکړي چې د سره شعر یې کړي، لایک یې کړي، ده حوصله چې دا چې مخ ته حوصله یې ته ورته بړاو کړئ. والسلام، ډېره مننه.